المسلم اخو المسلم، د بخاری شریف روایت ده. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور ده. لا يظلمه ولا يسلمه، دا مسلمان ورور به بل مسلمان ورور باندې ظلم هم نه کوي او دښمن ته به ورکوي نه. یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور به ظلم هم پې نه کوي او دښمن ته به هم نه ورکوي. بیا ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د خپل ورور مسلمان په حاجت کې وو، یعنی د یو مسلمان حاجت پوره کو، ضرورت پوره کو. حدیث معنا ده ومن کان فی حاجت اخیه، څوک چې د یو مسلمان ورور په ضرورت کې کوشش کو لګیاو، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پوره کولو کې د سره مرسته کوي. مسلمان ورور تا د یو مسلمان ورور سره مرسته وکړه، د هغې ضرورت دې پوره کړ، الله به ستا ضرورت پوره کړي. او ته چې د بل مسلمان ضرورت پوره کړې خو یو دومره وړوکی شان ضرورت وي، الله جل جلاله به ستا ضرورت نه ضرورتونه به دې پوره کړي. کان الله فی حاجته، الله تعالی به د دې مسلمان ورور په حاجت پوره کولو کې د ده سره مرسته کوي. ومن فرج عن مسلم کربة، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لرې کړ، چا چې د یو مسلمان نه تکلیف لرې کړ، فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه، الله تعالی به د ده نه په ورځ د قیامت کې د هغې سختو د قیامت نه به الله تعالی د ده نه سختۍ لرې کړي. احتکار نه غیر عام اشیاء پکې راغله که رانغله، جواب راکړئ. عام اشیاء پکې راغله، چا چې د مسلمان حاجت پوره کړ، په دې حاجت کې هر قسم د ژوند ضروریات راځي، که هغه خوراکي وي، که هغه د لباس نه وي، که هغه د پوشاک نه وي، که هغه د ګرځېدو نه وي، هر چا چې د یو مسلمان ورور حاجت پوره کړ، کان الله فی حاجته، الله به د حاجت پوره کوي. ومن فرج عن مسلم، او چا چې د یو مسلمان نه یو تکلیف لرې کړ، فرج الله عنه، الله تعالی به لرې کړي د ده نه کربة من کربات یوم القیامه، سختۍ د سختو د قیامت نه. تا په دنیا کې په یو انسان اساني راوړله، الله تعالی به په تا باندې په ورځ د قیامت کې اساني راولي. ګوره نو تاجر ورور چې تا اوس د قیمت ته خبر ورکړې ده او قیمتونه جګې او پسې جګې او پسې جګې او پسې جګې، نو الله تعالی ته هم ترتیب ورځي که نه، الله به دې په داسې ځای کې راونیسي چې بیا به ته ځان په خلاصول هم نه پوهېږي. 10 لکه دې وګټلې، 50 لکه دې وګټلې، الله مکه الله به داسې مرض در باندې راولي چې 50 لکه به در باندې نه ولګېږي، خو لیکن معلومات به دې نه وي. بل روایت چې هغه د مسند احمد روایت ته، دا د دغې قیمتۍ سره ډېر ښه لګېږي. معنا زما هغې مجتهدینو ته دی چې کوم مجتهدین د اجتهاد دعوې کوي او په خبره ځان نه پوهېږي، دستي رادانګي. حدیث مبارک کې راځي، معقل ابن یسار د روایت ذکر کوي، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دی وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واورېده، یقول هغه مبارک داسې وفرمایل، من دخل فی شیء، څوک چې داخل شو په یو شي کې، من اسعار المسلمین، د خرڅېدلو د اخیستلو د مسلمانانو نه یو بازار ته، یو بازار کې څه شی خرڅېږي او دی پکې ور داخل شو، څه شی اخلي او خرڅوي، دی پکې ور داخل شو. مثال ته مشري په لاس کې راغله یا مثال اختیار په لاس کې راغی او د څه وکړه، دی داخل شو د خرڅلاو د اشیاو د مسلمانانو نه یو شي ته ور داخل شه، څه دپاره؟ لیغلیه علیهم،
دې دپاره چې دا سامان قیمت کې په دې مسلمانانو بازار د دې دپاره ننوتی چې دغه اشیا په دې مسلمانانو قیمت کې یا مثال په توګه باندې یو سیز یا بل سیز یا بل چې د ژوند هر یو شی و چې د مسلمان ورته ضرورت او تا ورته قیمت که نبی اسلام څه فرمایي فإن حقا علی الله بشکه دا حق دی واجب دی په الله تعالی باندې دا حق دی واجب دی په الله تعالی باندې چې څه به کوي ان يقعده بعظم من النار يوم القيامه په ورځ د قیامت کې به الله تعالی د اور په ډیرکۍ باندې دغه انسان کینی کم انسان چې دنیا کې ګرځي راګرځي بازارونه قیمتي په مسلمانانو باندې اسعار قیمتي یو شی نه یو شی چې د مسلمان ضرورت دی او د قیمته کوي